څومره بې خونده بې معنا زندګي څومره بې خونده بې معنا زندګي چې تېرومه بې له تا زندګي وخت او حالاتو رانه لرې کړلې وخت او حالاتو رانه لرې کړلې اوس تېرومه یک تنها زندګي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو بخیر یاستئ. دا ځل نو فل ویډیو ده، دا ځل نو په یو ادبي ویډیو کې تاسو ته مخامخ د کیمرې په سترګه کې ښکاره شو. دوستانو د همدې بیتونو شاعره حسنه احمدزۍ راسره ده، د دې سره به مرکه کوو د دې خواږه باورو. احمدزۍ ښه راغلاست، ستړې مه شئ. ډېره مننه. زه هم خپل وار سره د جلال آباد وینس ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. تمه یم چې روغ جوړ وئ. مننه. ګرمي سره څنګه؟ بس یو روانه ده ګرمي. زه په تاسو تاثیر هم نه کوي، کوچیان یاستئ که نه؟ ولې ښه نو اول ستا غزل اورم. په لوړ اواز یې ووایه چې د ماماګانو ځینې غوږو باندې درانده دي. غزل در راسره وایي: ژاړه ژاړه اوس مې ته له خدایه غواړه، ژاړم ژاړم اوس د زه له خدایه غواړم. ژاړه ژاړه اوس مې ته له خدایه غواړه، بې له تا مې شوه د ژوند دنیا وي جاړه. واه واه ډېر په ژوندونې په تا ډېره ومه سپکه، په ژوندونې په تا ډېره ومه سپکه، اوس چې مړه سومه نو ښه راپسې ژاړه. زه په تورو خاورو لاندې یم جانانه. ته په تورو خاورو لاندې حسنه؟ نه وایي زه په تورو خاورو لاندې یم جانانه، بس یادونه مې خپل زړه کې رانغاړه. ډېر په دې پوه یمه بېمانه یې نیمګړی، په دې پوه یمه بېمانه یې نیمګړی، بې له تا په ما ودانه دنیا شاړه. پس له مرګه یې چې بیا تپوس ونه کې، پس له مرګه یې چې بیا تپوس ونه کې، او ستا حسنه اوس له فاني دنیا نه لاړه. واه ډېر ښه، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي. حسنه ځینې خلک شعر دی کله هم پوښتنه دې وایي ولا وطن دردونه دي، وطن حالات دي، خو ستا دا غزل چې ګورې داسې ګیلمنه غوندې وجه څه چې توکلي شاعره شوې که نه څه بله موضوع شته؟ نه داسې ده چې شعر شاعري یو علت لري چې یو سړی شروع کوي شاعر کېږي که نه. خو ما چې کله شاعري شروع کوله په هغې وخت کې زما مکتب کې په 5م ټولګي کې وم، ما زده کړې کولې چې ما یو شعر لیکلی یو مور ته په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره وه. په هغې وخت کې والي صاحب قبله هغه شعرځای د ننګرهار والي و. کله چې هغه شعر ما ولوستو هلته په مشاعره کې نو ما په جایزه واخیسته. نو وړه ما زه تشویق شوم، کله چې شاګرد تشویق شو نو هغې نور هم علاقه پیدا کېږي. نو همدا و چې شعر و شاعري سره مې علاقه پیدا شوه او تر اوسه پورې شعر و شاعري کوم. واقعیت ده متاسفانه زموږ په افغانستان کې بیا دا نو ډېر زیات کم دی چې تشویق نشته. له شعر پسې خبرې کېږي، که څوک شاعري کوي، که په هره برخه کې کار کوي، خدمت کوي، خو تشویق بیخي نه وي، خو نور ورپسې خبرې کېږي، هغه کېږي. دې وطن کې به ډېره زیاته مبارزه کوي، سترګې به ړندې او غوږونه به کڼی، بیا نو ژوند او مخکې تګ کولی شي. د کورنۍ لخوا داسې ستونزې مشکلات یا درته وایي چې شاعري مه کوئ، درته وایي چې غونډو ته مه ځه، دا خو نشته کورنۍ لخوا؟ اوله کې خو لږ څه داسې مشکلات وو، خو بیا هم موږ مبارزه کړې ده، کورنۍ ته ممکنات ورکړی. چېرې ځینې خلکو بیا ما والد صاحب ته ویلي چې یاره دایتا لورګانې یا لور شعر و شاعري کوي، مثلا دا خو ډومتوب ده، یعنې خلکو ورته په ښه سترګه نه کتل، یعنې شاعري ډومتوب باله کړو. کله چې موږ هغې ته قناعت ورکړو، په دې پوه شو چې یاره شعر شاعري هم د هېواد لپاره یو خدمت ده. نو تر اوسه اوس کوم مشکل سره نه یم. ډېر ښه ده خبره دې د ډومتوب وکړه. ما لومړی ځل چې کله په راډیو کې کار کوم تقریبا 9 کال مخکې په یو اسلامي راډیو کې، په هغه راډیو کې موږ یو خپرونه کانکور په نوم څه خپرونه وه، یوه اسلامي خپرونه چې هغه به موږ چلوله، نو سپینو خولۍ به یې هم را په سر کړې وې که نه، دا پکې شرط و، ږیره یې را باندې پرېښودله چې ږیره وپرېږدي. نو بیا هم د خپلو خپلوانو شاوخوا د چمګورن خلکو به زما پلار ته ویل چې زوی دې ډم شو. هغه زما د پلار فکر هم همداسې شوی چې بس ته ډمتوب ته راغلې، تا باندې زه دا مکتب چټي وایم، دا ښوونځی او تاسې دا کوششونه دي که یو زما خواري واسې اوبه یې وړله. خو د وخت په تېرېدو سره قناعت وشو. نو دا مشکلات شته واقعا،
راځو تا نه بل غزل ورو ځکه چې ګرمي هم ده رښتیا چا راته ویل چې ته ښه ترنم هم کوې خو زه به درته غزل ووایم چې بیا به ترنم وکړې هغه نه وروسته دماغ بیا به ترنم خو اوس دې ویلي چې و نه ترنم نه معذرت غواړم مهرباني نو یو شعر ما لیکلی و چې هغه په نرګسي وږمو کتاب کې چاپ شوی و چې لومړی مقام یې لاسته راوړی ما کتلی ده وایي چې د یادونو وسوسې راغلې چې د یادونو وسوسې راغلې و زمونږ چم ته جنازې راغلې او منمه یاره چې زړګی مې ستا دی منمه یاره چې زړګی مې ستا دی ستا د یادونو دلته شپې راغلې او دا ستا له لورې چې سلام راغی دا ستا له لورې چې سلام راغی او زما په زړه ډېرې جذبې راغلې او زمونږ چم ته جنازې راغلې او منمه یاره چې زړګی مې ستا دی منمه یاره چې زړګی مې ستا دی او ستا د یادونو دلته شپې راغلې او زمونږ چم ته جنازې راغلې دا راته لږ لږ په یادو نو په دې هیله یم چې تاسو ډېر ښه څو بیته تا او خپلو مینهوالو ته وړاندې کوم چې هر خوا د جنګونه کور نه مه وځه هر خوا د جنګونه کور نه مه وځه الوزي بمونه کور نه مه وځه ګوره خبریالې خاورې کېږي دي ګوره خبریالې خاورې کېږي دي سپین سپین مړوندونه کور نه مه وځه او بیا سړي خواره انسان ټکان کړی بیا سړي خواره انسان ټکان کړی بیا شوي مرګونه کور نه مه وځه اخري بیت داسې ده چې ښکاري مصطفی میاخیل مړه شوی دی ښکاري مصطفی میاخیل مړه شوی دی ځکه د بادونه کور نه مه وځه اوس نه کتاب د چاپ شوی که نه بالکل کتاب مې د ټپیزو چاپ شوی چې په دې نوم د طاهر اولی نسم یاره او کېدای شي 2 هفتې وروسته د ما شعري ټولګه هم مینهوالو ته لاسته ورسي ډېر ښه د څه په نوم ده د هغې شعري ټولګې ته لکه 3-4 نومه ما انتخاب کړي دي چې ما پکې کوم نوم خوښ شوی هغه دا ده چې د دنیا څه نیمګړی ژوند ده زه په دې مشوره وکړم په دې مشوره وکړم ځکه ستا ملګرو دوستانو سره چې کوم ښه نوم یې ځکه نن سبا خو بالکل کتاب په پښتو په نوم راکېږي نو یو ښه نوم انتخاب شي ښه دی په اخره کې ټپیز درنه ورو د کتاب نه دی او دوستانو نو د اوسنا کتاب راځي تاسو ورته په تمه اوسئ نو بیا یې ترلاسه کړئ او رښتیا زما کتاب هم را روان ده ستا دردونه دې زما شي دا هم بیا واخلئ زه له هر څه نه مخکې درته مبارکي وایم مننه د کتاب د چاپولو مبارکي به ځای که نغدې راکړي ښې به نه وي نه نغده خو نشته دا مبارکي ښه ده ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ نو ستا د کتاب عکس هم ورته ښکاره کړه پښتۍ هم ورته ښکاره کړه چې مینهوال یې واخلي بازار نه یې ترلاسه کړي دا نو د حسنا احمدزی د ټپیزو کتاب ده نوم یې دا تا هېرولی نشم دغه عکس هم ده دا عکس به دې خپل پې لګولی وي کېدای شي په راتلونکي ټولګي مې بیا خپل عکس هو که نه دا جنیم ښایسته ده خو دا خپل ښه زه بس خپل به ولم بل ټولګي کېدای شي خپل عکس درته ولم ځکه دا مې لومړی ټولګه وه که نه ډېر ښه شوخي کوم د شوخي بخښنه غواړو ځکه چې زما خپل مینهوال ټول په خپلو ورګانو باندې عادت کړي دي اوس هغه خو عادت دی چې سینډل راپسې رواناخلې نو تا د کتاب نه ټپې زه وایې که هغه ځای نه وایې بیا نو راځو خپرونه راکړو ځکه ګرمي ده ډېره زیاته دا اوس هم لکه هاوس نه چې راختلي ځکه د وګوره نو حالات دي خراب دي نو مهرباني وای تفایزه ده وای زما د دواړو سترګو توره او زه خو یېرېږم له پیغوره او د سمندر څپو ته ګوره د اوسني دور ته ګوره د یار کمیس ته یې ټوټې ګنډلې دینه بله ده وای زما وطن افغانستانه زما وطن افغانستانه دا ستا د مینې بندیوانه د ارمانونو ډک ارمانه دومره څوک نه راځي جانانه چې ستا له لورې راته راوړي سلامونه نو په دې هیله یم چې تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي خلاص شو واده دې کړی نه واده مې نه ده کړی واده
واده نه خو سړی انکار نشي کولی که نه خو غواړم چې ماسټري وکړم هغې نه وروسته نو ستا خبره ډېره اوږدې دي ما اوس یعنې پلان نه لرم د اوس لپاره نه خو که د هغه د زه تیار هغه ده دا به څنګه شي سوچ پې کوې که نه همدلته مې ځواب ویلی چې زه وروړم نه ته خو ستا سره خو مې خپرونه وکړه اوس خو داسې نه شم کولی چې تا سره ډایرکټ واده وشي ښه زه په دې به هم سوچ وکړم نو دوستانو شوخي مو وکړه ډېره مننه چې تر دا مهال راسره تم شوې نو دا نو هغه کورنۍ ده چې واقعیت د ننګرهار د اناسو لپاره د ښځو لپاره ډېر کار کړی ده مقدسه احمدزی ګیتا احمدزی حسنا خپله دوی یو فکر خلکو ته ورکړی چې ښځه یوازې د کور نه ده ښځه باید تعلیم وکړي ښځه باید زده کړې وکړي نو واقعا چې خدمت د ستایلو ده ستاسې هسې ستایم هغه الفاظ نه لرم چې تاسې نه مننه پرې وکړم د لا بریاو په هیله مو مخکې ځئ د چا خبرو پسې مه ګرځئ ځکه هغه متل بیت هم داسې ده چې ټپه ده زه رحمان په درنو او دروند په سپکو سپک یم یو بل ځای وایي چې زه به د چا خولې ته برغولې جوړوم که نه هم د چا خولو ته برغولې نه شو جوړولی هدف وټاکي هدف پسې لاړ شي خلکو ته کار وکړي ولس ته کار وکړي نورو خویندو ته چې هغه په کورونو کې زیات مشکلاتو سره مخ دي زه داسې خویندې پېژنم چې هغه په کلنۍ و کلنۍ کې ورکول شوي ظلمونه پرې کېږي وهل کېږي ټکول کېږي میراث ورته نه ورکول کېږي موږ او تاسو افغانانو کې غیرت موږ وایو چې موږ غیرتیان یو خو موږ غیرت صرف ښځې ته ده ښځې ته کوم غیرت ده چې موږ ښځه ووهو ویې ډبوو هغه که اسلام ته هم واوړو موږ په اسلامي حقوقو موږ ورته نه دي ورکړي ځکه ښځه حق لري چې میراث ورته ورکول شي یو نفر دې ما ته ووایي چې ما ورته میراث ورکړی ښځه حق لري چې هغه زده کړې وکړي ځکه موږ ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت لرو موږ ښځینه استادانو ته ضرورت لرو په دیني مدارسو کې باید هغوی خپل دیني زده کړې وکړي موږ ضرورت ورته لرو ځکه چې زما خور مور ځي یو نارینه علاج کوي یو نارینه ورته ناست یو دا ورته درس وایي نو هغه نه ښه ده چې برورو ورونو باندې غږ کوو چې نور دې وژنه او ځان وژنه نه کوي ځکه موږ ګڼ شمېر یتیمان لرو همدارنګه کونډې لرو نو دوی ته ما دا پیغام ده چې نور دې جنګ ته د پای ټکی کېږي او رات سولې ته دې کېږي په آخره کې زه دا خپل کتاب ته هېرولی نه شم یاره چاته وایې تاسې ته وایم یاخیر صاحب نه مه شرمېږه زه دې لپاره وګوره تاسو ته ډالۍ کوم په دې هیله یم چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځئ مننه ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه تورې خاور وینه دوستانو بیا هم درته وایم چې دا کتاب نو بازار کې ترلاسه کولی شي د دې د بل کتاب په انتظار اوسئ اوس نه ډېره مننه چې په دې ګرمۍ کې د زحمت وکړه راغلې تکلیف دې وکړه بس نو موږ صرف مننې کوو نو ستا خبره ما سره نغدې نشته که نه چې تا ماته ویلې چې نغدې نشته چې درې موږ سره نور څه نشته نو همدا مننې دي دا به کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه دوستانو دا وه زموږ نو د نن ورځې مرکه آینده کې نو نور مرکې له نورو شخصیتونو سره هم درته لرو تاسو موږ سره پاتې شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه پیج مو لایک کړئ دغه مرکه هم سره شیر کړئ تر څو نور د عادت تږي هم پرې برخمن شي مننه